رازو موږ تاسو اناتوم فزیولوژي اف د هرت ته په دې باندې یو لنډ بحث لرو. کوم تاسو زړه یا هرت وګورو، زړه دا یو هالو کان شیپ مسکولر ارګان دی، یو مجوفه عضلي عضو ده چې مخروط ته ورته شکل لري. یو مجوفه عضلي عضو ده یا هالو کان شیپ مسکولر ارګان دی چې behind the sternum اډو کې شاته before vertebral column د ستوني فقرات په قدام کې between two lungs د دواړو سږو په منځ کې قرار لري. چیرته دی زړه؟ په میډیم میډیسټینم کې، متوسط میډیسټینم کې د سټرنم اډو کې شاته د ستوني فقرات په قدام کې یا مخې ته د دواړو سږو ترمنځ زړه چپ طرف ته میلان لري یا قرار لري، نسبتا لږ چپ طرف ته. که موږ تاسو زړه وګورو، زړه څلور جوفه لري. څو جوفه لري؟ 4 چامبرز. څلور جوفونه لري، 4 چامبرز لري. زړه 4 چامبرز یا څلور جوفونه لري یا څلور خالیګاوې لري یا څلور کوټې لري. په دې کې دوه دانې چې دی واړه دي چې هغه اوزین ورته وایي یا دالیزونه، اوزین یا اټریا. دوه په دې کې چې دي اټریا دي، او دوه په دې کې بوتین یا ventricles اوزیناتو کې یو رائټ دی یو لیفت دی، یو رائټ دی او بل لیفت دی، او په بوتیناتو کې یو رائټ دی او بل لیفت دی. خې چپ یو رائټ دی یو لیفت دی. نو موږ تاسو وګورو دا چې رائټ اټریوم دی او دا چې دی لیفت ventricle رائټ ventricle دی. دا لیفت اټریوم دی او دا لیفت ventricle دی. ګورئ دوه دانې وزیانات شو، رائټ اټریوم دوه دانې وزیانات شو، رائټ ventricle او لیفت ventricle. رائټ اټریوم لیفت اټریوم، رائټ ventricle لیفت ventricle. څلور دانې جوفه شو. څو جوفونه شو؟ څلور جوفه شو. چې دا دوه جوفونه دي چې پورتني جوفونه دا ریزروایر اف بلډ، دا د وینې د جمع کولو ځایونه دي. دلته وینه راټولیږي، ریزروایر فار بلډ، وینه دلته جمع کېږي راټولیږي. او دا دواړه چې دي ventricles پمپ، دا پمپونه دي، دا پمپینګ کوي، پمپینګ اف بلډ. دا اوزیناتو چې کوم وینه دي ته راوړي دا څه کوي؟ دی پمپ کوي. یو پمپ کې ټول بدن ته پمپ کوي او دا بل پمپ چې دی دا سږو ته پمپ کوي. لیفت ventricle ټول بدن ته وینه پمپ کوي، رائټ ventricle سږو ته وینه پمپ کوي. مینلی زړه د یو غټې غوښې څخه جوړ شوی، عضلې څخه جوړ شوی چې دې عضلې ته مایوکارډیم وایي. که موږ تاسو زړه وګورو، زړه څو طبقې لري؟ درې طبقې لري. زړه څو طبقې لري؟ درې طبقې. یوه داخلي طبقه ده، یوه کومه طبقه ده؟ داخلي طبقه ده. داخلي طبقې ته څه وایي؟ انډوکارډیم. یوه داخلي طبقه ده، انډوکارډیم وایي. دا کومه طبقه ده؟ دا انډوکارډیم ده. انډوکارډیم. بلې متوسط طبقه ده، منځنۍ طبقه چې هغه دا طبقه ده. پنډ او ډبله طبقه کوم یوه ده؟ منځنۍ طبقه یا مایوکارډیم ده. منځنۍ طبقه څه ده؟ دا پنډ او ډبله طبقه ده او دې ته مایوکارډیم ورته وایي. مایوکارډیم دا طبقه مایو
او بلې خارجي طبقه ده بهرنۍ طبقه ده بهرنۍ پوښ دی بهرنۍ پوښ دی دا په اصل کې د پیریکارډ یو طبقه ده چې دې ته څه وایي دې ته اپیکارډیم ورته وایي دا چې نه دا اپیکارډیم ده زړه څو طبقې لري؟ درې طبقې لري یوه یې داخلي طبقه ده یوه یې متوسطه طبقه ده او بله یې خارجي طبقه د بهر نه زړه د یو بلې پردې په واسطه پوښل شوی دی چې دا بهرنۍ پرده چې دا یا بهرنۍ پوښ چې دی دا د چیش په نوم باندې یادېږي دا د پیریکارډ په نوم باندې یادېږي دا بهرنۍ پوښ دی او دا د چیش په نوم یادېږي د پیریکارډیم په نوم باندې یادېږي او تاسو پوهیږئ چې پیریکارډ دوه طبقې لري یوه یې حشوي طبقه ده چې دې ته ویسرل لیر ورته وایي چې هغې دا د زړه نه څه پوښلی دی او یوه چې د هغه بیا بهر ته واقع ده چې پیریکارډ دوه طبقې لري دوه یو ویسرل دی او بل چې دی هغه پریډل دا ویسرل لیر ده دا چې ده دا پریډل لیر ده دا چې ده دا ویسرل لیر ده د دواړو ترمنځ یو سپیس دی خالیګاه ده دلته خالیګاه شته که نه دا خالیګاه ده او په دې خالیګاه کې لږ فلویډ شته دی لږه مایع ده لږه مایع ده چې دې مایع ته پیریکارډل فلویډ ورته وایي دې مایع ته څه وایي دلته چې کوم فلویډز دي دلته چې کوم فلویډز دي ساحه کې دلته دا فلویډز د چی شي په نوم باندې یادېږي د پیریکارډل فلویډز په نوم باندې یادېږي همدغه فلویډ که اندازې نه بیا زیات شي موږ ورته بیا پیریکارډل افیوژن ورته وایو زړه کې څلور والونه دي two AV valves and two semilunar valves دوه پکې atrioventricular valves دي یا AV valves ورته وایي او دوه چې دي هغه semilunar valves دي atrioventricular valves دي دې ته tricuspid valve وایي tricuspid valve درې کسب لري tricuspid valves د right atrium او د right ventricle ترمنځ موقعیت لري او بل چې دی هغه bicuspid valve دی یا mitral valve ورته وایي چې هغه د لیفټ اټریم او د لیفټ ventricle ترمنځ دی نو ځکه دې ته څه وایي atrioventricular valves AV valves atrioventricular valves چې د ودین او ودین ترمنځ قرار لري او دوه دانې semilunar valves دي چې هغه د ښي ودین او د pulmonary trunk ترمنځ قرار لري دلته دا pulmonary artery دی یا pulmonary trunk دی دا او دلته چې کوم valve قرار لري د pulmonary valve ورته وایي او د لیفټ ventricle او د لیفټ atrium ترمنځ دلته هم یو والف دی چې د اورټا او د لیفټ ventricle ترمنځ قرار لري او دې ته aortic valve دې څه وایي aortic valve موږ تاسو پوهیږو چې زړه ته وینه راځي او د زړه څخه وینه ځي زړه ته وینه راځي او د زړه څخه وینه بیرته ځي اول زړه ته وینه راځي د کوم ځای نه راځي ورته موږ تاسو پوهیږو چې دوه غټ وریدونه دي چې دې ته وایي یو سوپیریور وینا کاوا دی او بل چې د انفیریور وینا کاوا دی دوه غټ وریدونه دي چې زړه ته وینه راوړي یو وریدونه دي یو شریانونه دي ورید او شریان موږ تاسو کوپی کړی پخوا به دا یو تعریف و چې هغه چې پاکه وینه لري ورید شریان دی او چې ناپاکه وینه لري هغه ورید دی دا خبره غلطه ده اوس
هغه رګونه چې زړه ته وینه راوړي هغه ورید دی چې د زړه ته وینه وړي شریان دي هغه که پاکي کنه پاکي هغه اکسیجنیټډ وي کټي اکسیجنیټډ وي خو چې زړه ته وینه راوړي اچھا دا ورید دی اوس پلمونري وینز دي کنه دا کې پاکه وینه ده اکسیجنیټډ بلډ خو وینز دي وینز ورته ولې وایو څنګه چې زړه ته وینه راوړي superior vena cava inferior vena cava کې deoxygenated وینه ده ناپاکه وینه ده ولې ورته موږ څنګه وینز وایو چې زړه ته وینه راوړي زړه ته وینه راوړي pulmonary artery کې deoxygenated وینه ده خو بیا موږ ورته artery وایو ولې ورته artery وایو په دې خاطر ورته artery وایو چې دا د زړه ته وینه وړي زړه نه وته زړه نه وینه وړي ځکه ورته موږ څه وایو شریان ورته وایو نو هغه رګونه چې زړه ته وینه راوړي هغه وریدونه دي یا وینز دي او هغه رګونه چې د زړه ته وینه وړي هغه شرايين دي نو دلته موږ تاسو دوه غټ وریدونه ګورو یو سپیریور وینا کاوه دي یو انفیریور وینا کاوه دي دا دوه غټ وریدونه دا زړه ته وینه راوړي کوم ځای نه راوړي اولوي اطراف نه سکل نه دې طرف نه وینه چې راوړي ګورئ دلته جی وی ډي دا جګولر وین دی دا جګولر وین نه دا وینه دا سکل نه دا کوي راځي دا جګولر وین په کوم ځای باندې خلاصيږي سپلی وین باندې دا په چی باندې ختميږي سپیریور وینا کاوه کله چې سپیریور وینا کاوه کې فشار زیات شي دا ولې رئیس کیږي جګولر وین ولې رئیس کیږي ځکه ته فشار کله چې رائټ اټریم کې فشار زیات شي جی پی رئیس کیږي جګولر وین سپیشن زیاتېږي پریشر زیاتېږي دا ډسټنټ کیږي چې ډی موږ ورته وایو رائټ هارت فیلر کې دا کار کیږي دا جګولر وین څه کیږي پراخه کیږي برجسته کیږي وجه دا چې فشار زیات شي د دې ارتباط هلته دی نو د دې ساحل وینا سپیریور وینا کاوه سپلی اطراف نه چې ټول وینا راټولېږي لیور ته به د پورټل وین د لارې نه دا چیرته ځي انفیریور وینا کاوه او انفیریور وینا کاوه دا وینا چیرته وي رائټ اټریم ته وینا راځي رائټ اټریم ته کله چې رائټ اټریم ته وینا الله یا کیو زین ته وینا راغله رائټ اټریم دا وینا څه کوي دا وینا ډي اکسیجنیټډ بلډ دا دې لار راځي او د سپیریور وینا کاوه د لار راځي او دا وینا راځي رائټ اټریم ته او د رائټ اټریم څخه دا وینا د ټریکاسپیډ وال د لار نه رائټ وینټریکل د ټریکاسپیډ وال د لار نه رائټ وینټریکل ته راځي او تاسو پوهیږئ چې رائټ وینټریکل دا وینا چیرته پمپ کوي پلمونري ټرنک ته د پلمونري وال د لار نه وځي د پلمونري وال د لار دا وینا چیرته ځي پلمونري ټرنک ته او تاسو پوهیږئ چې پلمونري ټرنک بیا په دوه برخو ډیوایډډ کیږي په دوه برخو ویشل کیږي چې یو کې رائټ پلمونري ارټری دی یو رائټ پلمونري ارټری دی او بل چې دی هغه لیفټ پلمونري ارټری دا مخففات درته لیکم په سره وایم رائټ پلمونري ارټری او لیفټ پلمونري ارټری رائټ پلمونري ارټری کوم ځای ته ځي دا رائټ لنګ ته ځي کنه دا چیرته راځي رائټ لنګ ته ځي خیسه کې ته ځي او لیفټ پلمونري ارټری کوم ځای ته ځي هغه لیفټ لنګ ته ځي دا چپ سکی ته داسې راځي او موږ تاسو پوهیږو چې دا وینس دا ارټری چې راغلی دا به تقسیمیږي ډیوایډډ کیږي تقسیمیږي تر دې چې هغه خپل نهایي برخې ته ورسیږي نهایي برخې ته موږ تاسو پوهیږو چې د ریسپیریټري ټریکټ اخري برخه څه ده الویولای ده د ریسپیریټري ټریکټ اخري برخه څه ده الویولای ده الویولای هغه برخه ده چې دلته غاز ایکسچینج صورت نیسي غاز ایکسچینج د غازاتو تبادله صورت نیسي غاز ایکسچینج د غازاتو تبادله صورت نیسي په کوم ځای کې غاز ایکسچینج صورت نیسي الویولای په الویولای کې د غاز ایکسچینج صورت نیسي د غازاتو تبادله څنګه صورت نیسي د الویولای په اطراف باندې کاپیلریز دي د الویولای په اطراف باندې څه دي کاپیلریز دي په زرهاو کاپیلریز دي د الویولای په اطراف باندې د الویولای په اطراف باندې څه دي کاپیلری ګان دي دا د الویولای پور نه ختی دي ما په جدا درته رسم کړل دا اصلا دلته بیخي نه ختی دي دلته به ورسره نږدې دغه کما دلته ورسره بیخي نه ختی دي د دې په اطراف باندې کاپیلریز دي
او دي کاپیلریز کې څه ده وینه دا کنه دا کاپیلریز دی دا کاپیلری دی او کاپیلری کې څه ده بلډ دی کنه وینه ده وینه کې څه ده آر بی سی ده کنه آر بی سی کې څه ده هیموګلوبین دی او په دې هیموګلوبین باندې څه نسب دی اکسیجن کاربن ډای اکساید دی کاربن ډای اکساید څنګه دا ډي اکسیجنیټډ وینه ده او په الیولای کې څه دی اکسیجن په الیولای کې اکسیجن دی او د الیولای په اطراف باندې کوم کاپیلریز دي هغه کې څه دی کاربن ډای اکساید د ډیفیوژن د عملی په اساس باندې چې دلته غلظت د کاربن ډای اکساید زیات دی دلته غلظت د اکسیجن زیات دی دا سره څه کیږي تبادله کیږي ګاز اکسچینج صورت نیسي دغه ځای دی چې د الویولي د الیول کاپیلری ممبرین ورته وایي د الیولای او د کاپیلری دواړه چې درنه سریازه شي د دواړو د پجمو کې څه وایي الویولو کاپیلری ممبرین هم د دې ممبرین د لارې نه تبادله صورت نیسي اکسیجن راځي چې شته وینې ته او کاربن ډای اکساید چې دلته دی CO2 دا چیرته ځي اکسیجن راځي وینې ته او کاربن ډای اکساید چیرته ځي الویولای ته په هر یو مالیکول د هیموګلوبین باندې 4 اتوم اکسیجن نسبیږي په دې باندې اوس اکسیجن نسب شو او کاربن ډای اکساید چې شته ورکه الویولای ته الویولای دا کاربن ډای اکساید د ایکسپایریشن د عملی په اساس باندې بهر وباسي بهر محیط ته موږ تاسو انسپایریشن کوو اکسیجن اخلو ایکسپایریشن کوو کاربن ډای اکساید وباسو نو د ایکسپایریشن د عملی په اساس باندې دا کاربن ډای اکساید بیرته بهر وځي او مقابل کې د انسپایریشن د عملی په اساس باندې اکسیجن بیرته داخليږي دا پروسه داسې په لسهاو ځله باندې په څه کې چې په زرهاو ځله سي صورت نیسي دلته خو کاربن ډای اکساید هیموګلوبین لري شو اکسیجن په نسب شو چې اکسیجن په نسب شو دي اوس موږ څه وایو دی ویني تا اکسیجنیټډ وینه ورته وایو اکسیجنیټډ بلډ ورته وایو دا اکسیجنیټډ بلډ یا اکسیجن لرونکي وینه د کاپیلری په واسطه راټولیږي تاسو پوهیږئ چې کاپیلری وروسته بیرته څه شروع کیږي وینول دلته انټرسټیشیم دی او بیا څه شروع کیږي وینول شروع شي وینول شروع کیږي او دا وینول چې شروع شي وینول سره ځای کیږي او وینز غټیږي دا واپس وینه وړي وینول سره ځای کیږي او د هر سږي څخه دوه دانې وینز وځي دوه دانې وینز د ښي څخه وځي او دوه وینز دا د چپ سږي څخه وځي دوه وینز د ښي سږي نه وځي او دوه د چپ سږي څخه وځي چې په مجموع کې ټول 4 پلمونري وینز کېږي پلمونري وینز پلمونري ورته ځکه وایي چې څنګه وځي کنه 4 پلمونري وینز او دا 4 پلمونري وینز دلته تاسو ګورئ دا چې سره وصل شوی دی دا د لیفټ اټریم سره دو پلمونري وینز دا د ښي سږي دي او دو پلمونري وینز دا د چپ سږي دي د 4 پلمونري وینز په واسطه یا د 4 پلمونري وینز په واسطه باندې اکسیجنیټډ بلډ یا پاک وینا یا اکسیجن لرونکي وینا دا چیرته راځي او د لیفټ اټریم څخه دا وینا د مایټرال وال د لارې نه د څه شي نه د مایټرال وال د لارې نه دا اکسیجنیټډ وینا د پوسر قلم دی تر سم دا اکسیجنیټډ وینا الله دا اکسیجنیټډ وینا د مایټرال وال د لارې نه چیرته راځي لیفټ او لیفټ ټریکل وینا کوم خواته پمپ کوي دا اورټیک وال د لارې نه اورټا ته پمپ کوي او چې اورټا ته پمپ شو تاسو پوهیږئ چې یو اسنډ اورټا به 3 برخې لري څو برخې لري 3 اسنډنګ ارک ډسنډنګ چې بیا د ارک نه 3 غټ شیرونه منشالي کنه کمان کروډیډ برخشیپالیک سب کلیوین 3 غټ شیرونه بیا د ارک نه منشالي زمونږ د هغې سره کار نشته نم ډسنډنګ اورټا سره کار شته او نم د ارک سره کار شته دی نم د قوس سره کار شته زمونږ کار چې سره دی صرف د اسنډنګ اورټا سره دی زمونږ کار چې سره دی اسنډنګ اورټا سره خو دومره ویل مدد
چې دا سره کم وینه وا اکسیجنیټډ وینه وا دا سره کم وینه وا چې دا په نیوټرینټس باندې مشموله وینه وا دې کې نیوټرینټس غذایی مواد او ګلوکوز او امینو اسید او وټامینز او پروټینز لیپیډز دا ټول په دې کې شامل وو په شمول د اکسیجن او دا اطراف ته وړي حجراتو ته وړي انساجو ته وړي او هغه ته دا بیا اکسیډایز کیږي د اکسیجن په موجودیت کې په احتراق رسیږي چې اکسیجن کاربن ډای اکساید او ان پروډکټ اف میټابولیزم کې ټول آزادیږي د ټي پی انرژي نه بیا بدن استفاده کوي یا ذخیره کیږي او کاربن ډای اکساید ان پروډکټ به د وینې په واسطه باندې دا ساجونه وایي راټولي او به پروسه کوم ځای ته راځي سپیره وینا کا او انفیره وینا کا وته راځي دا به سرکولیشن دی زمون کار دی چې دلته زمون کار دلته بلډ سرکولیشن سره دی چې سره دی بلډ سرکولیشن سره دی زموږ تاسو کار د بلډ سرکولیشن سره دی څنګه دی بلډ سرکولیشن سره زموږ تاسو کار موږ تاسو کویږو چې زړه ته وینه چې راوړي چې وینه راوړي ورته کوم ارټریز دي ها ولا زړه ته بلډ سپلای کوم شریان نه ورکوي coronary arteries coronary arteries کوم ځای نه منشا اخلي ascending aorta نه منشا اخلي زړه ته خپل دلته ګړکۍ راخلاصه شوې ده دلته یو ګړکۍ اوسټیم کرونري ورته وایي کرونري اوسټیم دلته یو سوریه دی فوهه ده راخلاصه ده او همدغه ځای نه کرونري منشا اخلي دا کړکۍ یا دا لاره یا دا فوهه چې ده دا د اورټا شاته ده همدا د اورټا روټ چې دی اورټیک وال هم دې ته نږدې قرار لري د اورټیک وال روټ ته نږدې قرار لري او دې کې تاسو ته یو مهمه خبره کوم منشا واغستله چې دا څنګه منشا واغسته چې دا څنګه منشا واغسته د منشا اخیستلو نه وروسته سم د لاسه د کرونري په دوه شعباتو باندې تقسیم شي همدغه د منشا ځای کې د کرونري په څو شعباتو تقسیم کېږي دوه شعبات ورکوي یو کرونري داسې دی اصلا دا خلف کې تاویږي شاته تاویږي موږ ته څه معلومیږي خدای دې په خاطر چې ویزیبل شي یو کرونري داسې راتاو شي دې کرونري ته موږ تاسو رائټ کرونري ورته وایو دې کرونري ته کوم کرونري وایو دا رائټ کرونري دی دا رائټ کرونري ارټري دی او په همدې ځای کې بل کرونري چې را شروع شي دا لیفټ اټریم خواته راشي لیفټ اټریم ته راځي لیفټ اټریم ته دا لیفټ کرونري دی لیفټ کرونري چې په لیفټ اټریم کې 2.5 سانتي متر مخکې لاړ شي لیفټ کرونري ارټري چې په لیفټ اټریم کې 2.5 سانتي متر مخکې لاړ شي دا په دوه مین برانچز باندې تقسیم شي دوه شعباتو باندې تقسیم شي په څو شعباتو تقسیم شي دوه شعباتو باندې او دا دوه شعبات دي چې دي یو ته وایي لیفټ سر کمپلیکس دا لیټرل وال خاطر راشي لیټرل طرف او کوم شعبه شاته هم داسې خلک او یو شعبه داسې قدام کې راکته کیږي یو شعبه داسې قدام کې راکته کیږي داسې قدام کې راکته کیږي داسې ګورئ دلته یو برانچ شته ورکوي رائټ وینټریکل ته راځي داسې او یو برانچ دی خوا لیفټ اټریم کې راځي 2.5 سانتي متر او به په دوه مین برانچز باندې تقسیمیږي چې یو برانچ ته لیفټ سر کمپلیکس وایي دا په مجموع کې لیفټ کرونري دی دا هم درته وایي کوم لیفټ کرونري ارټري او دا چې په دوه برخو تقسیم شي یو برخه ته لیفټ سر کمپلیکس ورته وایي لیفٹ سرکمپلیکس او بلې برخه ته لیفٹ انټیریئر ډیسندنګ کرونري ورته وایي لیفٹ انټیریئر ډیسندنګ کرونري ارټري ورته وایي په لیفٹ انټیریئر ډیسندنګ کرونري ارټري باندې بدل شي او دا به وروسته ډیوایډډ کیږي واړه واړه شعبات ورکوي پرفوریټر ارټري او ډیاګنل ارټري او
واړه برانچونه بیا ورکوي دي خو بیا پوسټیریور کورونري ارټري باندې تقسیم شي انفیریور والا پورې داسې راځي دا کورونري به داسې راتاویږي داسې دلته یو برانچ ورکوي یو برانچ دلته دی انفیریور وال ته ورکوي دی لاندې دی د لیف ventricle ته ورکوي یو برانچ دی به خلف ته تاو شي شاته پوسټیریور وال ته of the left ventricle ته نو دا یو عمومي شکل د چشو د مرشو دوه شیان چې دی هغه ستاسو پاتې شو چې خیره نیکسټ ډے باندې یا نیکسټ ساعت کې پیریډ کې خیره وایو او هغه هم اناتومي فزیولوژي پورې مربوط دي په دې شیانو چې موږ تاسو پوه نه شو هغې باندې بیا نه پوهېږو هغه یو سرکولیشن دی سرکولیشن یې یو ځای پورې رټل دی نور پاتې شو دلته ټایپ اوور شو سرکولیشن او بل انرویشن دا ډېره مهم مسله ده او دریم کنډکټینګ سیستم اف د هارت conducting system of the heart د زړه انتقالي سیستم چې دا یو ډېر مهم سیستم دی کنډکټینګ سیستم کې کوم شیان برخه اخلي پیس میکر کوم یو دی کوم شیان د پیس میکر په توګه کار کوي څومره سیلې تولیدولی شي او سره کوم سیله ورکوي حرکت کوي په دې باندې به انشاءالله نیکسټ پیریډ کې خبره وکړو